د ډاکټر نجیب په وخت کې پر پاکستان د هوایي ځواک برید. د ډاکټر نجیب په وخت کې رادار د پاکستان یو جیټ الوتکه کشف کړه چې له فرضي کرښې راوختې وه. په 3 دقیقو کې د افغان هوایي قواو تعقیبي جیټ ورپسې راورسېد، خو د پاکستان جیټ له کرښې واوښته. افغاني پیلوټانو خپل امر کوونکي ته وویل چې پاکستاني جیټ لاړه، له هغې خوا امر ورته وشو چې له کرښې پسې واوړئ، راویې غورځوئ. افغان زمریان ورپسې شول. په میرانشاه کې د ځمکې تلته کړه. پیلوټانو بیا مخابره کې غږ وکړ چې صاحب امر مو پر ځای شو. له هغې خوا د شاباسي د ورکړې ترڅنګ ورته وویل شول چې اوس تر بڼو پورې ګزمه ووهئ او د پنجاب د پوځ یو مرکز بمبار او نور راځئ. پیلوټانو دا امر هم سرته ورساوه. پاکستان بیا دې خواته راغلط نشو، خو دا ټول هوایي ځواک بیا د همدې پنجاب په امر د تشپنو مجاهدینو او بیا د طالبانو لخوا کباړ او پر پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د کباړ په قیمت خرڅ شو. د پاکستان پر اصلي موخې به اوس پوه شوي یاست. پاکستان ته مهمه نه ده چې د کابل واکمن څوک دی، بلکې دوی هیڅ نه غواړي چې افغانستان کې د قوي او مستحکم حکومت موجود وي. ډېر لرې نه ځو له شهید ډاکټر نجیب له وخته یې در حساب کړه. مجاهدین یې تقویه او ملا یې ور وتړله او د نجیب له حکومت یې پرې سقوط کړه. مجاهدین چې پر واک شول، نو د مجاهدینو حکومت پسې سمدلاسه طالبان پیدا او مجاهدین یې پرې ورک کړل. د طالبانو حکومت ړنګولو کې بیا هم مهم رول ولوباوه. امریکا ته یې اډې ورکړلې او د طالب سفیر په شمول په سلګونو طالبان یې لاس تړلي امریکا ته ورکړل، چې په پایله کې د کرزي حکومت رامنځته شو. بیا یې د کرزي او ورپسې د ولسمشر غني حکومت پر وړاندې بیرته طالب تقویه کړ، چې بالاخره یې پرې د غني حکومت هم ړنګ کړ. اوس چې طالب پر واک دی، دوی که یوه لوري حکومت خپل ګڼي، خو له بل لوري پر افغانستان حملې کوي. زه یقیني یم چې دغسې حملې په دې نیت کیږي چې طالب کې ځینې انشابات رامنځته کړي، او که څه له اوسه مهار نشي، لرې نه ده چې همدا ډلې بیا د طالب پر ضد وجنګوي او حکومت یې پې ختم کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.